چارواکي وایي چې شاوخوا د ماسپښین 2 بجې د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ اړوند د اغوجان په سیمه کې د یوې چاودنې له کبله 15 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د غزني د والي ویاند وحیدالله جمعزاده وایي چې په سیمه کې په یو کور کې د قرآن کریم د ختم مراسم وو چې یو زرنج موټرسایکل پکې چاودنه کړې او 15 ماشومان پکې وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. نن ورځ شاوخوا 12 بجې د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د اغوجان پر کلي کې چې په یو ختم کې ولسونه سره راټول سوي وو، یوې درې چرخې انفجار کړی ده چې په ترڅ کې تر اوسه پورې زموږ شاوخوا 15 ملکي هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له ډلې 15 تنه ماشومان پر شهادت رسېدلي دي او 10 نور زخمیان دي. دغه هغه لومړني معلومات دي، په وروستي معلومات به هم انشاءالله وروسته سره شریک سي. دغه سیمه کې وسلوال مخالفین واکمن دي، کېدای شي چې همدغه د دوی له لوري همدغه کار صورت نیولی. خو په سیمه کې عیني شاهدان بیا وایي چې یاده چاودنه د یوې سرګلولې له کبله رامنځته شوې. یو عیني شاهد محمد جان وایي چې یو ماشوم د هوان مرمۍ یاد زرنج سوداګر ته چې د ماشومانو توکي یې خرڅول راوړي تر څو ورباندې خرڅه یې کړي، خو هغه چاودنه کړې او 14 تنه ماشومان پکې وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. 4 تنه ټپیان چې روغتیایي حالت یې ښه نه و د غزني ملکي روغتون ته انتقال شوي دي. عبدالقدوس چې په یاده پیښه کې یوه 8 کلنه لور وژل شوې او یو بل 10 کلن زوی ټپېدی، وایي چې د ماسپښین 2 بجې وې چې یاده پیښه رامنځته شوې. زموږ حساب نه ده راته معلوم چې 14 به وي، 15 به وي، 16 به وي. دغونه هلکان ټول اوس کلینیک ته م راغلو. تا خپله څو ما خپله یوه مې لور شهیده شوله او 2 مې زمن ټپیان دي، یو سخت ټپي ده، یو لا په لار را روان ده. هغه دا خو زه خپله کور ناست ولم، اتې بس سټک شو، اتې د باندې راووتم چې رالم رخچه ولاړه وه او موټروان یې لا په شاته ولاړ و. ته واخه نور شاوخوا ټول شهیدان مړي پراته وو، څوک ټپیان وو څوک دغه وو. یو بل عیني شاهد رمضان چې په یاده پیښه کې یو زوی ټپي شوی د پیښې کیسه داسې کوي. ستا دلته څه شی راوړي دي ټپیان؟ ما دلته یو زوی ټپي دی، هغه مې راوړی. څه ډول دا پیښه رامنځته شوه؟ دا پیښه موږ ناستو په سرای کې زه درب شو، کوچنیان چې ووتو د رخشه و د شانې کې خرڅول، د بشکې مشکې بلاوې کتکې وې د پاپړ په شانې خرڅول. بس ورغلم اتې پراته وو کوچنیان، اتې مې شته ولکه پام شوي وې، هغه لکه مزولۍ کې راواستئ موټر ته مو واچوه. دوی وایي چې ټول کوچنیان ټپیان شوي وژل شوي دي. څو کلن دي پکې تقریبا؟ د خدای مخلوق قسم ده که دې ته پاته شوي 8 ساعته بعد سره ورک وو. فقط هغه لکه مې راواسته ټپیانو مې تر جنډې راورسول، انشاءالله موږ نور هم راپسې څو دانې څو به مړه وي، ولاکه یې که مړه ته ورې خبر وي. وخت څه وخت وخت ماشوین 1:30. وسلوالو طالبانو ویلي چې یاده پیښه د یو سرګلولې د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. احسان الله کریمي، روحي خبري اژانس، غزني.